سلامونه ګران دوستانو، زه امرالدین جمالي ما په دې ویډیو کې موږ غوښتل چې 15 هغه کتابونه تاسو ته معرفي کړم چې د هغه په لوستلو کولای شئ تاسو خپل په ژوند کې ستر تغییرات راوړئ. تاسو ته معلومه ده چې ټول بریالي خلک هغه خلک چې خپل په ژوند او کاروبار کې بریالي دي هغه همیشه مطالعه کوي او د مطالعې د لارې نوې ایډیا اخلي او دغه ایډیا په عمل کولو خپل هغه ایم ګول چې په دې ژوند کې دي هغه ترلاسه کوي. نو په دغه اساس ما وغوښتل چې دغه 15 کتابونه چې ما هم مخکې دا ویلي وه تاسو سره معرفي کړم او تاسو که وخت ولرئ او دا کتابونه وایاست حتما ستاسو په ژوند کې همیشه مثبت تغییرات راتلی شي. نو اول کتاب چې غواړم تاسو ته معرفي کړم هغه په نامه د اتامیک هابټس یا اتمیک عادتونه دي. دا کتاب جیمز کلیر لیکلی دی او په دې کتاب کې تاسو جیمز کلیر دا وایي چې څنګه تاسو خپل په ژوند کې بد هابټس چې دي یا بد عادتونه چې دي هغه د لمنځه یوسئ او ښه عادتونه چې دي یا ګود هابټس چې دي هغه جوړ کړئ خپل په ژوند کې. نو دغه انکریمنټلز یا کرار دغه عادتونه جوړیږي او تاسو کولای شئ په کرار شکل هغه نابود عادتونه یا هغه بد هابټس چې دي هغه کرار د منځه یوسئ او ښه عادتونه چې یا ګود هابټس چې دي هغه کرار جوړ کړئ او دغه عادت چې تاسو جوړ کړئ یا دغه عادت چې تاسو خپل په ژوند کې جوړ کړئ هغه کولای شئ تاسو په ژوند کې ډېر ستر تغییرات او بریالیتوب راوړي. دوم کتاب چې هغه د عادت یا هابټس په برخه کې دی هغه په نامه د 7 Habits of Highly Effective People. دا کتاب چې د سټیفن آر کوی لیکلی دی. په دې کتاب کې سټیفن آر کوی هغه 9 عادتونه یا 7 Habits چې مؤثره خلک یې لري هغه تاسو ته لیست کړي دي چې بعضې زه غواړم تاسو ته هم یو هغه دا دی چې کولابوریشن دی چې څنګه د نورو انسانانو سره کار وکړئ چې خپل ګول دی ایمز چې دی هغه په لاسته راوړئ. او بل عادت چې په هغه کې ډېر مهم دی هغه دا دی چې تاسو همیشه پرسنل گروث خپل مایند سیټ یا ذهن جوړول یا فزیکل او منټل ریفریشنس ته یا تازه کولو ته اړتیا لرئ چې هغه همیشه تاسو ځان ته باید عادت وګرځوئ چې هایلی افیکټیو پیپل یا مؤثر انسانان همیشه هغه ځان ته عادت ګرځي او پر هغه باندې کار کوي په دې خاطر چې وسې کولای همیشه خپل هغه ایمز یا ګولز چې په ژوند کې دي هغه لاسته راوړي. نو دوستانو دا 7 Habits of Highly Effective People یو کتاب دی چې حتما تاسو یې کول ولې ستاسو په ژوند کې مثبت تغییرات راوړلی شي. نو د هغه پسې دوستانو بل کتاب چې هغه د عادتونو یا هابټس په برخه کې یو څه راغلی دی هغه سیکرټس اف د میلیونر مایند یا د میلیونر ذهن رازونه. دا میلیونر ذهن رازونه کتاب هم چې دی دوستانو ډېر یو مهمه کتاب دی. په دې کې تاسو ته هغه عادتونه او هغه صفتونه شي چې هغه میلیونرز چې دي هغه خلک چې شتمن دي هغه دوی څنګه خپل په ژوند کې کوم اعمال ترسره کوي او څنګه خپل هغه عادتونه دوی ډیولپ کوي چې وسې کولای همیشه شتمن پاتې شي او خپل په ژوند کې بریالي اوسي. بل کتاب چې غواړم تاسو ته معرفي کړم هغه How to Win Friends and Influence People دا دیل کارنګي لیکلی. دا کتاب ډېر مخکې لیکل شوی خو مګر دا ډېر یو مشهور کتاب دی، نیویورک ټایمز بیسټ سیلر کتاب دی او په دې کتاب کې تاسو ته ویلی شئ چې څنګه دوستان وګټئ او اغېزمن اوسئ د خلکو د انسانانو لپاره. نو دا کتاب هم چې دی ستاسو په ژوند کې ډېر ستر بدلونونه راوړلی شي هغه په دې خاطر چې تاسو هغه عادتونه یا هغه کارونه ترلاسه کوئ او زده کوئ چې تاسو ته کومک وکړي چې خپل دوستان سره ښه روابط ولرئ، د نورو انسانانو سره ښه روابط ولرئ. د هغه روابطو په اساس باندې د هغه روابطو په جوړولو کې تاسو وکولای شئ خپل په ژوند کې مثبت بدلونونه راولئ او د نورو انسانانو هغه اعتماد چې دی او چاس چې دی ځان سره یې ولرئ او همیشه دغه چاس په اساس باندې وکولای شئ چې یو ښه ماحول او یو ښه انوایرمنټ جوړ کړئ چې ټوله هم خوشحاله وي او تاسو ته هغه کومک وکړي چې خپل ایمز یا ګولز چې دی لاسته راوړئ. او آخري کتاب دوستانو چې غواړم تاسو ته معرفي کړم هغه I will teach you to be rich by رامت سیتی. دا کتاب چې دی وایي چې زه تاسو ته ښیم چې څنګه شتمن شئ. دا کتاب رامت سیتی لیکلی دی او په دې کتاب کې هم دوی هغه مالی اډوایز یا نصیحتونه دي چې تاسو شخصي ژوند کې کومک کوي چې څنګه انویسټمنټ په برخه کار وکړئ، څنګه خپل فاینانس چې دی هغه تاسو اورګنایز کړئ چې خپل فاینانشل انډیپندنس یا هغه فاینانشل استقلالیت ته چې دی هغه ته ورسیږئ. نو دوستانو ما تاسو ته ژر تشریح کړل دغه څو کتابونه دي. که تاسو دا کتابونه وغواړئ کولای شئ چې د ایبې د لارې
یا هم د فیسبوک د لارې معمولا تاسو کولای شئ دا کتابونه یوزد واخلئ او دا کتابونه ولولئ او یا هم تاسو کولای شئ چې د هاډیبل د لارې دا کتابونه صوتي واورئ. که پوهېږم اکثریت دوستان وخت نه لري او د دې دپاره چې دوی وکولای شي دا کتابو ته غوږ ونیسي که ویلی نیسي او وخت نشته ورسره کولای شي چې غوږ ونیسي او د هاډیبل د لارې دا کتابونه تاسو واخلئ او هغه ته غوږ ونیسئ. نو دوستانو موږ همیشه داسې پروګرامونه لرو چې تاسو ته هغه فلمونه کتابونه او یا خاص برنامه چې کولای شي تاسو په ژوند کې مثبت تغیرات راوړي او تاسو په ژوند کې اغیزمن تمام شي هغه تاسو ته معرفي کوو او تاسو او ایلمان دی چې د دوه په فالو کولو کې او د په لوستلو کې یا لیدلو کې تاسو په ژوند کې مثبت تغیرات راسي. نو هیله لرم چې تاسو موږ چینل سبسکرایب کړئ او همیشه سره موږ سپورټ کړئ او موږ هم وکولای شو تاسو ته ښه کانټنټ او ښه برنامې او ویډیو جوړ کړو. ډېره مننه. خدای پامان.